زما د څه وکړل چې لاړې او پردی سړی وې ځان دې ورک د ملکه که نه او یاري خو تا کړه ما خو نه کړه چې اوس یې لنډه پرې کوې ژړا راځي نه له ګرمۍ نه تښتېدلی ښه ما لکه غریبۍ ته راغلی وم ته ګرمۍ نه تښتېدلی نه ما د کار هم ښه خو دلته بس هغه د یخني د ګرمي ورته یخنۍ لره دا ګوړه خپله ما راوړله پاکستان چې هلته زما دوه وروڼه فعلا کار هم کوي منډۍ کې ښه ډېر ښه دا د پاکستان دی او جواليتوب کوي مال جواليتوب کوي هغې ته مې زنګ والی او هغې ما ته یو 200 توړۍ راوړې وې اوس پکې یو 10 پاتې دي نور مې خرڅې کړي سلامونه او ستړي مه شئ د دربار یوټیوب چینل لیدونکو امید سهار چې راستئ روغ او جوړ اوسئ ګرانو لیدونکو نن راغلی یو د ارزان قیمت دومې چارهیي پلو او ډېر وخت کېږي چې دې خوا نه هم راغلی نن مې وغوښته په دې ساحه کې تاسو ته یوه خپرونه ولرم نو امید خستکونه تاسو تمام نسي او موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ ګرانو لیدونکو ساحه به هم زه تاسو ته در وپېژنم نو دې خوا لاس سرک هم تللی ده چارهیي مابس پلو او دې خوا ماموریت پلو او شاید هم سرک تللی ده ترو بنایي پلو او اوس ولاړ یو دومې چارهیي کې نو امید موږ سره اوسئ تر اخر د شیبو تاسو یو څو ښکلي انځورونه وګورئ د دومې چارهیي د بازار څخه بیا زه به یو څو ورونو سره بعضې خبرې اترې وکړم موږ سره مل اوسئ السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ورور په خیر یې جوړې خیر اوسې صحت د ښه ده په خیر یې نو الحمدلله خیرتي ده مننه ژوندی اوسې ځان دې که دوستانو ته وپېژنې خپلی نوم دې که واخلي نوم مې ګور رحمان دی د کونړ ولایت اوسېدونکی یم او دلته فلحال کاروبار کوم خپل ډېر ښه اوسېږم په کابل کې فلحال او دا 2 میاشتې کېږي چې کډه م راوړې ده د کونړ څخه دلته کونړ نه و دلته څنګه کډه م څنګه راوستله که کونړ ډېر ښایسته ځای ده ولا بس اقتصادي لږ بحران ولا داسې کونړ کې چې کاروبار مروبار مزه نه وه کاروبار مزه ښه ډېر ښه کباب ته دې پام کوه اوس ونه سوځي نه ولا بس لږ معلومات راکړې دې کباب نوم چی دی مثال شامي ده تکه ده چی وایي ورته دې ته خو سیخ کباب وایي تکه سیخ کباب څونه کباب لري بس سوزي د ورځ دا 200 250 300 سیخان وځي نه 200 300 سیخه او دا ته خوراک خرڅې سیخه کی خرڅې بس لاسو والا دی شلو والا چې څو خوراک غواړي او څوک دانګي شلو والا 2 سیخه لاس والا یو اندس همدغه شان دی ګټه پاتې کېږي الله شکر دی او پاتې کېږي 300 400 300 پورې پاتې کېږي ورځې شکر ده بیا بیا څنګه هره ورځ راځئ هره ورځ اوس نن خو وخت راوځو نور کله 4 بجې راوځو ځکه ښارواله چې دا څوک نه پرېږدي او نایي لخوا لږ ممانعت شته ده پوهېږم خیر دا به مل شي که نه نو خیر اوسې ورور مننه اخر کوم پیغام که لرې هېوادوالو ته دی پیغام مې دا ده چې په خارج کې څوک دی هغې ته وعلیکم السلام وایم او دا پیغام مې ده چې خپل وطن ته دې راشي ډېر ښایسته منظرې لري ښه ځایونه لري تر څو به مسافرۍ کوئ او نو بس څه به ورته ووایم په خپله پوهېږي بس الله دې په خیر راوایي که نه خیر اوسي کومه ډالۍ نه لرې کوم شعر والله بس کونړیان خو ښه ټکری دي یو ټپه به ته ووایم چې زما دې څه وکړل چې لاړې او پردی سړی وې ځان دې ورک د ملکه که نه او یاري خو تا کړه ما خو نه کړه چې اوس یې لنډه پرې کوې ژړا راځي نه مننه دی خیر اوسې ورور مننه څه کباب نه خورئ بس کور د ودان همداسې موږ ته د وخت راکړه فکر وکړه 10 سیخه دې راکړئ خیر اوسې مننه ده دوستانو د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ یو څو ښکلي انځورونه د دومې چارهیي د بازار څخه وګورئ موږ سره اوسئ
دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم باندې دوه مې چارهیي کوي او خواته مې شینواری ورور درېدلی ده څه جوس خرڅوي د څه شي ده دا به ورنه پوښتنه وکړو زموږ مالتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ شینواری ورور بیا هم سلام علیکم نوم در عالم دی ډېر ښه رابلی جوس مې راایستلی دی استانبول والا استانبول والا دا څه رقم ده ته اول خو یې په دې دوستانو لږ وخورم هلې ویې ښایه څه ویې ګورې کامره کې ولاغه صحیح راغلی لږه بیا جي که لږه پورته که پورته دغه ښه دا رنګ یې څنګه داسې ګلابي ده دا رحافزه ده روحافزه ده چې په دې کې اچوي استاد دې کې رحافزه اچو ډېر او شودو پکې اچو لاچي پکې اچو لاچي او هغه هش پکې اچو دا بعضې هشونه دي څه چې بیا کله کېږي که نه هماغه به کوي ډېر ښه نو بیا څنګه د کار ښه دی ګزاره کړې بس روان ده قسم صحیح څه وخته دا ډک کړی و دا سار تر اوسه زه خالي شو او نیم ډاکې ته بالکل ډاکې ډېر ښه 1000 روپۍ واچوي اوس پورې 1500 واچوه اوس لږ وریاض ته 1400 روپۍ واچوي ډېر ښه د فروشات به ښه نو انشاءالله ډېر ښه نو څونه پاتې کېږي بیا تا ته په دې کې موږ ته خو د ورځې دیاړي راکړه دا یې بل چا ده ته ورته په مزدورۍ کار کوي ډېر ښه دیاړي بیا څو درکوي 2500 بس والا بیا هم څه ووایم 2500 ګزاره کوي نو که نه ګزاره ماړه نشنه ښه دي نو نشنه خو بېل هغې نه ښه دي ځه الله دې کار کې برکت واچوي نو څونه وخت کېږي دا کار کوي ورور یو 15 ورځې مې کېږي 15 نوی راغلی نو پخوا دې څه کول فام هلته ننګرهار کې دا هغه خپل کاروبار دی د مالونو سیو پالنه ښه په هغه کې ولې نو د مالو جي کې ولې دا لږ ګرمي هلته رالم مثلا د کابل طرف یخني ده له ګرمۍ نه تښتېدلی ښه ښه ما لکه غریبۍ ته راغلی وم ته ګرمۍ نه تښتېدلی هغه د کار هم ښه خو دلته بس هغه د یخني د ګرمي ورته یخنۍ ده خیر بس الله دې دلته والته هر چېرته صحیح الله دې کار کې برکت واچوي زمونږ هېوادوال د غږ اورې څه هر چېرته دي نو که څه وینا ورته لرې غږ دې اوري ما دا خواهش دی چې نور هېوادو ته لاړ نه شئ خپل هېواد کې خپل محنت وکړئ خپله مزدوریانې وکړئ او نور هېوادونه نه کېږي په خپل هېواد ته دا ټینګ کړئ دا غوښتنه خیر اوسې ډېر ښکلی پیغام بس نو څه خدمت وکړو مونږ تا ته خیر زما چې وخت هم راکړه تاسو هم چې مننه خدای پاک حاجي صاحب ښه یې خیر دی صحت دې ښه ده الحمدلله بس شکر څه جوړې ځان کو پېژنې اوله کې دوستانو ته زه وایم محمد رحیم د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ ډېر ښه اوسېږي اوس په کابل کې نه فعلا مالته یم دلته مسافر یم مسافر یې او کار هم کوې او کار ډېر ښه څنګه د کاروبار که پوښتنه وکړو بازار لري نه لري شکر دی خو کله یې کله نه بازار خبره ده نو دا کله ډېرې کله کمې بس شکر بابا نو دونه په دې حالاتو شکر دی چې روغ جوړ او کار دی او بس کوي الله مهربانه دی کله به کېږي کله به نه کېږي او خیر اوسه حاجي صاحب حاجي صاحب کله معلومات لا کې ګوډو لپاره څه رقم ګوډې لري له کوم چې راوړې والا وروره دا ګوډه خپله ما راوړله پاکستان چې هلته زما دوه ورونه فعلا کار هم کوي منډۍ کې ښه ډېر ښه دا د پاکستان دی او جوالیتوب کوي مال جوالیتوب کوي هغې ته مې زنګ والی او هغې ما ته یو 200 جوړې راوړې وې بس پکې یو 10 پاتې دي نورې مې خرڅې کړي 10 پاتې 200 نه 10 پاتې او 200 نه 10 پاتې ولا بیا ښه ده نو ډېره ده خرڅ کړې او له هغې نه مې نور هم مخکې راغوښتې دغه 800 بوجۍ به مې راغوښتې او دا پاکستانۍ ګوړه د وطنۍ هم نه ده ډېر به خرڅېږي دا او دا د دې مشتریان هم ډېرې دا خلک شربت مربت هم وړي او ګنې ګوړه ده ښه ګوړه ده خلک خالص ده خالص دي ګنې او بیا دا نور خواته یې څه دا فقط رنګ یې چې دا تغییر کوي او خو کیفیت یو شی رنګ د کوم چې ګوړه ده دا پاکستان ما په خپله راوړله اشنغرۍ ها دا پاکستاني ده او پاکستاني ده دغه هم ده هم ده دغه ټول پاکستاني ده ټوله پاکستاني ده او وطنۍ ګوړه زه اوس فعلا جلال آباد نه موږ
دې ژمي کې ما 3.5 توړې راوړې هغې 2 میاشتې 2.5 میاشتې سیزنې بیا ختمېږي بیا نوره نه بیا موږ مجبوره شو د پاکستان نه راوړو خلک یې غواړي وروره ګني غواړي موږ مجبوره شو که ګورې هغه ورکوې هم موبایل هم ګناهګارېږي ګناهګارېږي نو مشتري راشي وایي وروره وایي تا خدای وایي د نښتر ګوډه لرې که نه لري نو دغه وخت کې موږ حیران شو که نه دا ګوډه مې ستا ډېر په اوږده لاره باندې م راځي داسې بلوچستان قندهار نیمروز ته وړي نیمروز باندې داسې راځي 5,400 روپۍ فقط د یوې بوجۍ کرایه ده کالدار ډېر ښه او بیا د مرز نه دې خوا سره وړی کوم مالیه لري نه لري ول نه لري دغه کېږي دا دی دغه سره هلته ټکس مونږ ورکوو د دې ګمرک سره و ډېر ښه هغې ته مونږ ورکوو خو د پاکستان حکومت دې خوا نه رابلي پاکستان دلته موږ ګمرک کوو ډېر ښه مننه په تورخم باندې به راتلله خو اوس تورخم باندې نه راځي داسې راځي بس مننه عیش صاحب څه معلومات دې راکړل د ګوډې لپاره به هم لږ خبرې وکړو دا سپینه ګوډه څه ده دا څه رقم ګوډه ده دا ګنی فرق لري یو ګنی چې دی وطني ګنی دی یو ورته وایي 77 ګنی یو چې دی انډیا والا ګنی خبره ټوله په ګنۍ کې ده په ګنۍ کې دا نو بعضې ګوډه نه چې دی ګوډه رنګ سره تغییر کوي خو لږ رنګ مانګه مراجعي نو لږ رنګ یې تغیروي ډېر او کیفیتونه به یو کیفیت یو دی فقط رنګ کې لږ تغییر راوړي چې یو ګوډه شنه راشي سره راشي تورچکې راشي شنه راشي سړي زړه ورته خسي بازار دپاره یې جوړوي نو هغه داسې شی نه دی چې انسان ته ضرر لري یعنې مثال کوم مرض ته پیدا کړي هغه کوم مشکل نه لري دا ډېر مننه عیش صاحب اخره کې موږ هېوادوال غږ دې مورې که کوم وینا لرې کامله ده په خدمت بس کو مننه وروره چې راغلی زما هم دونه پوښتنه وکړه الله هم کامیاب لره ما ته کوم خدمت یې وروره ویلی شي خیر اوسئ عیش صاحب مننه زموږ ته هم وخت راکړه کور هم ودان الله هم په کار کې برکت واچوي امین مننه الله دې تاسو هم کامیاب لري خیر اوسئ عیش صاحب مننه ګرانو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه له دوه چارې څخه چې ما او زما ګران همکار ارمان جان تاسو ته تقدیم کړه نو الله دې وکړي څه همداسې امن و امنیت په وطن کې او همدارنګه کارونه خسي تر څو موږ ځوانان له وطن څخه لاړ نه سي همدلته کار و غریبي وکړي او خپل وطن آباد کړي نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل له یو بلې ساحې څخه حاضرېږم تاسو په الله سپارم خدای په امان الله مو مل شه